خیر راځو ملګرو نن په ریاضي کې کار کوو. لکه څنګه چې موږ د پروګرام په شروع کې ویلي وو چې زموږ په چینل کې به ریاضي او پروګرامینګ شامل وي. صحیح ده؟ نو ریاضي او پروګرامینګ یو له بل سره تړلي دي، ځکه چې اکثره پروګرام چې موږ لیکو که نه دا په ریاضي باندې ولاړ دی، ریاضي کې فارمولې پکې راځي. صحیح ده؟ نو د دې لپاره موږ د سمپل یعنې اډیشن څخه شروع کوو چې څنګه موږ کولی شو مختلفې طریقې. په دې بخش کې موږ غواړو چې ټکسونو باندې کار کوو، تخنیکونه څنګه موږ کولی شو په اسانۍ سره یو اوږد سوال غټ پیچلی سوال د دې دپاره څنګه موږ کولی شو چې یو سمپل ساده طریقه راوباسو، په هغې باندې موږ خپل هدف ته ورسېږو. نو زه راځم له اډیشن ټکس څخه له جمع څخه شروع کوم. صحیح ده؟ نو د دې لپاره زه د ریاضي لپاره بورډ ته ضرورت دی چې ټیچر ودرېږي او په بورډ باندې شاګرد ته وښایي چې دا داسې داسې کېږي. نو انشاءالله په راتلونکي کې به موږ بورډ هم پیدا کړو او بیا به تاسو ته موږ د تختې له رویه ښکارو، کار به کوو درته. اوس راځو موږ له وورډ څخه کار اخلو. په دې کې به زه ولیکم چې 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 جمع 5 جمع 6 جمع 7 جمع 8 جمع 9 او جمع 10 د دوی مجموعه مساوي له 3 سره. دا ګوره ډېره اوږده طریقه راځي چې زه راشم جمع کړم چې 1 جمع 2 3 3 6 څلور 10 15 21 28. نو دا ما څخه ډېر وخت نیسي. نو د دې لپاره 2 سټپه دي. سټپ 1 کې به تاسو څه وکړئ؟ سټپ 1 کې به دا پیلنی عدد راواخلئ، لومړنی عدد چې زموږ 1 دی، له دې سره به تاسې 4 جمع کړئ. د دوی مجموع څو راوځي؟ 15. د اول عدد سره به د 4 عدد جمع کړئ، مجموع څو شوه؟ 15. سټپ 2 کې به ورته د دې سره 15 کېدی، یعنې 1 جمع 4 څو راغله؟ 15. سټپ 2 کې به له دغه عدد وروسته څو کېدی؟ د دوی له جمع څخه وروسته 15. یعنې د 1 څخه نیولې تر 10 پورې د مسلسلو اعدادو مجموع له 55 سره مساوي شو. صحیح ده؟ دا زموږ اول سوال شو. راځو بل که زه وغواړم چې 20 جمع 21 جمع 22 جمع 23 جمع 24 جمع 25 جمع 26 جمع 28 جمع 28 جمع 29 جمع 10. صحیح ده؟ دا څو راغله؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ښه، تاسې باید 10 دا موږ کومه طریقه چې کاروو دا باید 10 عدد شامل. صحیح ده؟ له 1 څخه نیولې تر 10 پورې او د 20 څخه نیولې تر 10 پورې، یعنې 10 عدد پر دا طریقه موږ کارولی شو. صحیح ده؟ په دې کې زما سټپ 1 کې اول عدد زما څو دی؟ 21. له دې سره به راشئ 4 به جمع کړئ، مجموع څو شوه؟ 25. سټپ 2 کې به ورسره 5 کېږي، دا به څو شي؟ 255. صحیح ده؟ دا زما دویم شو. ښه، دریم 101 جمع 102 جمع 103 جمع 104 جمع
یو زر پنځه، جمع یو زر شپږ، جمع یو زر اووه، جمع یو زر اته، جمع یو زر نهه، جمع یو زر لس. که څوک موږ ته ووایي د دوی مجموع مساوي له څه سره، دا ګوره ډېره سخته ده، مجبور یو چې دې پسې کالکولیټر راواخلو او یا که همداسې سادي طریقې څخه کار اخلو نو موږ نه دا درې څلور دقیقې وخت نیسي. نو د دې لپاره چې موږ اسانتیا منځته راوړو باید موږ تخنیکونو څخه کار وکړو. سټپ 1 کې لومړنی دا زما کوم یو دی؟ پیلنی یو زر یو، له دې سره به تاسې راشئ څلور به جمع کړئ مساوي څو سره کېږي؟ یو زر پنځه. سټپ 2 کې ورسره چې کې پنځه، صحیح ده؟ نو د دې جواب مساوي لس زره پنځه پنځوس. نو تاسې ازمایش وکړئ، نور عدد راواخلئ له یو څخه تر لسو پورې، یعنې مسلسل لس عدد، صحیح ده؟ نو الله دې وکړي چې څه مو یاد کړي.